بسم الله الرحمن الرحیم. له پېښ سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړني راپورونو له مخې د روان کال د وری میاشتې له 6مې نېټې څخه تر دا مهاله په کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکنډي، پکتیا، پکتیکا، لوګر، زابل، کندهار، هلمند، هرات، غور، بلخ، بادغیس، سمنګان، سرپل، بغلان، تخار، جوزجان، فاریاب، بدخشان، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو، د غره ښویدنې او د تالندې برېښنا د رالوېدو د پیښو له امله له بده مرغه 28 کسان شهیدان او 49 کسان ټپیان شوي او همدارنګه 130 هستوګنیز کورونه په بشپړ ډول، 438 هستوګنیز کورونه په نسبي ډول او 10 دوکانونه هم په نسبي ډول ویجاړ شوي دي. د دې ترڅنګ 24 د اوبو څاګانې، 93 کیلومتره سړکونه، 10 د اوبو شبکې، 2901 جریبه کرنیزې ځمکې، 1938 ونې ویجاړې شوي دي، 244 څاروي هم له منځه تللي او په ټولیز ډول 1130 کورنۍ د یادو پیښو له امله زیانمنې شوي دي. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې د محترم مقام په لارښوونه ولایتي ریاستونو د سیلابونو له امله زیانمنو خلکو ته د رسېدنې لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي او زیانمنو کورنۍ ته یې نغدي، خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي. همدارنګه له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي اداره ډاډ ورکوي چې د پیښو د رامنځته کېدو او د بیړنیو حالاتو پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري او د ولایتي ریاستونو په ګدامونو کې اړین خوراکي او غیر خوراکي توکي لري چې د اړتیا په وخت کې به له سکتري او همکارو امارتي ادارو او ملي او نړیوالو مؤسسو سره په همغږي او همکاري به زیانمنو ته لازمه رسیدنه وکړي. همدارنګه دا اداره له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د خپل ځان او مال د خوندي ساتلو لپاره د بارانونو پر مهال له سیندونو او سیلابي لارو څخه لرې پاتې شي او د دې ادارې لخوا د هوا د وړاندوینو او د پیښو په اړه خبرداریو ته جدي پاملرنه وکړي.